ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د پولیسو د وینا تر مخې د پښتونخوا په بېلابېلو ښارونو او کلیوالو سیمو کې هر کال په شلګونو پښتانه خپل ژوند په هغو نامعلومو ګولیو کې له لاسه ورکوي کوم چې خلک په ودونو او د میچنو د ګټلو پر وخت په هوایي ډزو کې ولي، ځکه چې دغه ګولۍ بیا کوزې پر چا باندې ولګېږي او له دې سره هغه خپل قیمتي ژوند له لاسه ورکړي، چې دغه یو غیر اسلامي او غیر انساني فعل دی. د یوه انسان وژل د ټول انسانیت د وژلو برابر کار دی، او یوه انسان ژوند ژغورل اسلام د ټول انسانیت د ژغورلو برابر ګڼي. نو ځکه پښتنو ته پکار دی چې نور په خپلو ودونو او په خوشحالیو کې په نورو طریقو سره خپله خوشحالي ولمانځي او له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د انسانیت په زیان باندې تمامیږي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.